د نن ورځې مهم خبر افغان نجونو ته په طبي انسټیټیوټونو کې د نوملیکنې اجازه یونما یې هرکلی وکړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړه د نن ورځې مهم خبر ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د طالبانو له هغې پریکړې هرکلی وکړی چې د 12مو ټولګیو فارغو نجونو ته یې په طبي انسټیټیوټونو کې د نوملیکنې اجازه ورکړې ده. یونما نن پر خپلې اکسپا شبکې پخوانی ټویټر د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو په برخه کې د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره یو ګام بللی او ویلي دي افغان ښځې او نجونې ثانوي او لوړو زده کړو ته اړتیا لري. طالبانو وړمه ورځ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په شمال او جنوب کې د 11 ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې نجونو ته د نوملیکنې اجازه ورکړه. له دې وړاندې د اسلامي امارت اندېښنې زیاتې وې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او قابلو له کمښت سره مخامخ دي. دا د نن ورځې چمتو کړی خبر که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.